ویل کېږي چې په یو ملک کې د ارسلان نومي راجا حکمراني وه. راجا یو ډیر زیات انصاف پسند او نیک دله انسان و. خو د راجا ارسلان په ریاست کې د هغه خلاف یو سازش چلیدو چې د هغې علم هغه ته نه و. د راجا لور علیشه د خپلې هوښیارتیا او د خپل ښایست په وجه پوره ملک کې مشهوره وه. د راجکماري خیال ساتل د راجا ارسلان یو خاص وزیر بابر ذمہ داری وه. خو د بابر په زړه کې یو ګناه پټ و. هغه راجکماري علیشه سره مینه کوله او دا مینه په لیونتوب کې بدله شوې وه. هغه ته پته وه چې که زه د مینې اظهار وکم نو زما د یو عام وزیر کېدو په وجه زه راجکماري نشم حاصلولی، چې د هغې دپاره هغه مختلفې منصوبې او سازشونه جوړول شروع کړل. بابر ته معلوم شو چې لرې په یو ځنګل کې ډیر غټ سامري جادوګر اوسیږي چې هغه د جادوګرانو او د چوړیلیانو بادشاه و. هر کله چې بابر د سامري جادوګر خواله ورسېدو نو هغه ته یې خپله کیسه بیان کړه. سامري، ما ته ستا د مدد ضرورت دی. زه ستا د جادو په ذریعه راجکماري علیشه حاصلول غواړم. ها 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 وزیره، دا آسان کار نه دی. زه به ستا مدد هله کوم چې ته زما یو کار وکړې. سامري، زه ستا هر یو کار ته تیار یم. سامري جادوګر د بابر نه یو خطرناکه مطالبه وکړي چې ته به ماله د محل نه هغه پخوانی جادویي کتاب راړې کوم چې د پریانو ملکه زهره خلاف استعمالیږي. جادوګره صحیح ده، زه به زر تر زره دا کتاب تا ته راورسوم. یوه ورځ چې بادشاه د خپلو رعایاو سره د ملاوېدو دپاره محل نه بهر لاړ شي نو سامري جادوګر د خپل جادو په ذریعه راجکماري علیشه غیب کړي. هر کله چې راجا واپس راشي نو بابر هغه لا خبر راړي چې راجکماري علیشه په محل کې نشته. د دې په اورېدو سره راجا ډیر زیات غوسه شي او خپل پوج ته حکم ورکړي چې راجکماري زر تر زره معلومه کړي. خو چاته هم د راجکماري هیڅ پته ونه لګېده. راجا حکم وکړو چې ماته د ریاست د ټولو نه خاص او غټ جادوګر دې حاضر کړی شي. هر کله چې جادوګر حاضر کړی شي نو راجا هغه نه تپوس وکړي، جادوګره، آیا تا ته پته ده چې راجکماري علیشه کم ځای ده او په کوم حالت کې ده؟ جهاں پناه، راجکماري په دې وخت کې د سامري جادوګر په قید کې ده. د هغه د جادو مقابله زموږ جادوګرانو کار نه دی. د هغه د مقابلې کولو دپاره د پریانو ملکه زهره ته خبر ورکول غواړي. جادوګره، نو بیا تلوار کوه او زر تر زره راجکماري د سامري جادوګر د قید نه راخلاصوه. جادوګر د خپل جادو په ذریعه پرستان ته لاړ شي او ملکه زهره ته ټوله کیسه بیان کړي. ملکه زهره خپله خاص پری د راجکماري خبر راړو دپاره د سامري جادوګر غار ته ولیږي. هر کله چې زهره او د هغې پریانې غار ته ورسېدي نو سامري جادوګر د هغې انتظار کو او د پریانو په راتلو سره سامري جادوګر سمدستي په هغې حمله وکړه. خو ملکه زهره د خپل طاقت په ذریعه هغه حمله بې اثره کړه. سامري جادوګر په غار کې یو جادویي میدان جوړ کړی چې د هغې ماتول مشکل و. ملکه زهره خپلې د ټولو نه طاقتورې پری نوري لا حکم ورکو چې هغه په غار کې هغه جادویي کتاب وګوري. هر کله چې نوري پری هغه کتاب ملکه زهره له ورکي نو په هغه کتاب کې د سامري د قید نه د ازادېدو هغه منتر موجود وي. د منتر د ویلو نه پس راجکماري د سامري جادوګر د قید نه آزاد شي. ملکه زهره راجکماري صحیح سلامته محل ته واپس راولي. هر کله چې راجا خپل لور راجکماري علیشه وویني نو ډیر زیات خوشاله شي او د ملکه زهره ډیره زیاته شکریا ادا کړي. راجکماري خپل پلار ته د بابر ټول حقیقت ښکاره کړي. راجا بابر د سزا په تور باندې په خپله خاص قیدخانه کې قید کړي.